د مزار شریف اوسیدونکي په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو پر ټیټوالي خوښ دي. دوی د اسلامي امارت مسؤلانو څخه غواړي چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې باید همداسې جدي پاملرنه وکړي. دا په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو لوی بازار چې پیر او پلور پکې په عادي ډول دوام لري. د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونو پر کموالي خلک خوښ دي. دوی د اسلامي امارت مسؤلانو څخه غواړي چې په بازارونو کې د نرخونو د کنټرول په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. خب مواد خوراکی نسبت به سابق تقریبا یک 20% ارزان شده و ما از این ارزان شدنش خیلی خوش هستیم، به خاطر که قیمت ها که ارزان شد مردم ما غریب بیچاره هستن میتونن با که عاید کم یک چیزی مواد خوراکی خود به دست بیارن. ما از مسئول میخوایم که چیزهایی که میان ارزان شرکت ها که میارن یک چیز کنن کنترل کنن، نرخ نوار کنترل کنن، شوار کنترل کنن و دیگه محصولش کم بگیرن که هم تجارام که میارن اما مفاد کم بگیرن بر مردم عرضه کنن. همدارنګه د خوراکي توکو پلورونکي هم د نرخونو پر ټیټوالي خوښ دي. دوی وایي په مارکیټونو کې خوراکي توکي ښه پریمانه وو خو د لوړو نرخونو څخه خلکو شکایت درلود. اوس د اسلامي امارت دغه کار ستایي. قیمت ها روغن خود 1400 و 14,500 ایگاپا بود، حالا شدن 900 و 950 و اترا 5 لیتر و 10 لیتر عموما ارزان شده دیگه. و برنج هم همچنان، آرد هم همچنان خوب است، نسبت به اقتصاد مردم خوبتر است، خیلی راضی هستن مردم. پخوا یوه بوجۍ وړه په 2200 افغانۍ او یوه بوشکه 10 لیتره غوړ په 1500 افغانۍ پلورل کېده، خو اوس په بازار کې دغه غوړ په 900 افغانۍ پلورل کېږي او د خوراکي توکو په نرخونو کې 20% ټیټوالی راغلی.